دغه ستره تاریخي بریا د ټولو افغانانو ته مبارک وي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د بنګلادیش کرکټ ملي لوبډلې ته په درېیمه نړیواله ورځنۍ سیالۍ کې ستره ماته ورکړه او سیریز د افغانستان لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدی. په دغه درېیمه نړیواله ورځنۍ سیالۍ کې د افغانستان کرکټ ملي اتلانو د بنګلادیش کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې ډېره زبردسته بهترینه سیالۍ ترسره کړله. که وګورو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په نن لوبه کې ډېره زبردسته بهترینه توپ اچونه او توپونه ترسره کړله. په توپونه کې عظمت الله عمرزی، رحمان الله ګربز، محمد نبي عیساخیل ډېره زبردسته بهترینه توپونه ترسره کړله. او داسې په توپ اچونه کې هم عظمت الله عمرزی ښه وځلیدی چې 4 لوبغاړي وسوځول. داسې راشد خان او محمد نبي بیا هم یو لوبغاړی وسوځوی. په دغه سیالۍ کې د بنګلادیش کرکټ ملي لوبډلې یو ځل بیا د لوبې ټاس وګټئ چې په خپله د توپونې پرېکړه وکړله. په پوره 50 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 244 منډې جوړې کړلې چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ته د 245 منډو هدف کېښوی. خو که وګورو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په درېیمه نړیواله ورځنۍ سیالۍ کې د بنګلادیش کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې ډېره زبردسته لوبه ترسره کړله چې یاد هدف یې پوره کړ او سیریز افغانستان لوبډلې وګټئ.